السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چې تاسو هم غواړئ چې د خپل موبایل په کیبورډ کې دغه رقم خپل تصویر ولګوئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې به تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو د خپل موبایل په کیبورډ کې خپل تصویر ولګوئ څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې ډیر زیات زبردست او ډیر زیات حیران کوونکی به تاسو د موبایل کیبورډ ښکاري. نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ولدي نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو پس ټاپل به تاسو کې تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. دا یو داسې کیبورډ اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو له هغه اپشن درکړی چې په دې کې تاسو خپل تصویر لګولی شئ. بیا چې کله هم تاسو چاته میسج کوئ یا تاسو کله هم کیبورډ تاسو راوړي نو پکې به تاسو تصویر دلته شو کیږي. نو تاسو به څه وکړئ تاسو به دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. بیا به څه وکړئ دا به دغه رقم اوپن کړئ. پس ټاپال چې تاسو له کوم اپشن درکړی دی سټیپ 1 تاسو به څه وکړئ دلته په انیبل باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په انیبل باندې کلیک واغستلو نو د ټولو نه لاندې چې کوم تاسو له اپشن درکړی مای فوټو کیبورډ تیمز تاسو ته ښکاري دا به تاسو په موبایل کې دا رقم اپ وي دا به تاسو آن کړئ. کله چې هم دا تاسو آن کړئ بیا به څه وکړئ تاسو په سیکنډ نمبر اپشن باندې کلیک کړئ. دلته سټیپ 2 باندې سټیپ 2 چې کله هم تاسو کلیک کړئ تاسو ته ډېرې زیاتې کیبورډ به شو شي څومره چې تاسو په موبایل کې وي او ورسره تاسو دلته څه وکړئ تاسو په پټو کیبورډ باندې کلیک کړئ. کوم چې دلته تاسو له اپشن شو کیږي پټو کیبورډ سمپل په دې باندې تاسو کلیک کړئ. بیا به تاسو کې په چینج پټو په دې کې به تاسو خپل تصویر لګوئ. سمپل په دې باندې کلیک کړئ چینج پټو باندې نو تاسو ګیلري کې چې څومره تصویران دي هغه ټول به تاسو ته شو شي. تاسو به خپل هغه سلیکټ کړئ کوم چې تاسو دلته لګول غواړئ. نو تاسو ته ښکاري دا اپشن به تاسو ته شو شي. تاسو بیا څه وکړئ چوز پټو باندې به کلیک واخلئ کوم چې دلته یو اپشن دی. کله چې هم تاسو په چوز پټو باندې کلیک کړئ نو تاسو ګیلري ټول تصویران به تاسو ته اوپن شي. تاسو به خپل هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو ته هلته لګول غواړئ. زه به خپل یو تصویر سلیکټ کړم بیا به تاسو وکړئ سمپل دغه خپل تصویر به کراپ کړئ او لاندې به په کراپ نشان باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دغه کراپ لیکلو باندې لاندې کلیک واغستلو نو تاسو تصویر به اپلاینګ کراپ ایمیج تاسو چې څومره تصویر هم کراپ کړی دا به اتوماتیکلی هلته تاسو د موبایل په کیبورډ کې ولګي. او بیا چې کله هم تاسو لیکل کوئ او تاسو کیبورډ خپل راړوئ نو په هغې کې به تاسو تصویر لګېدلی وي څنګه تاسو په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې زما هغه تصویر دلته راغلی دی. نو خو ګومر په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل په کیبورډ کې خپل تصویر ولګوئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. که تاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. همغه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.